نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو زنانه راغله د الله حبیب زنا مې کړې ده شرعي حد را باندې جاری کا چې معامله مې صفا شي او آخرت ته پاکه لاړه شم د الله حبیب ورته فرمایي ستا په ګېډه چې کوم ماشوم دی لړه شه کله چې دا ماشوم پیدا شي بیا راشه لس میاشتې منځ کې تېرېږي لس میاشتې پس دا زنانه بیا راغله ماشوم یې پیدا شوی دی غېږ کې یې نیولې د نبي علیه السلام خدمت کی حاضریږي د الله حبیب معشوق پیدا شوی دی اوس را باندې شرعي حد جاری کا چې معامله به الله تعالی د صفا شي او آخرت ته پاکه لاړه شي ګوره دا په خپل ایمان کې دومره صادقه چې د خپل ګناه اقرار نبی علیہ السلام ته کوي د الله حبیب زنا مې کړې دو شرعي حد را باندې جاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي د دې بچی پتا باندې حق دی 2 کاله د فای مدده لړشه چې کله 2 کاله تیر شي 2 کاله د کفې ورکا بیا راشه بیا اوس د نبی علیہ السلام مقصد دا چې دا لاړ شي بیا برانه شي نو دا بچ لیکن کله چې 2 کاله تیر شو بچی ته 2 کاله په ورکا 2 کاله پس بیا راغله د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو الله حبیبا معشوق غټ شوی دی اوس په خپل باندې خوراک کولی شي ماته ضرورت نشته دی الله حبیبا اوس را باندې حد جاری کا چې معامله می صفا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي اے صحابه تاسو وګورئ دا خزه په خپل ایمان کې څومره صادقه ده چې د خپل ګناه اقرار کوي او شرعي حد جاری کول غواړي چې په ما باندې شرعي حد جاری کا چې معامله می صفا شي تاسو وګورئ دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده اوس مسله دا ده چې کله خزه سنگسارول شي نو ترنامه پورې به ورته کنده وکني او په کنده کې به ترنامه پورې خخه کې د پاس نه به پکانی اوره د پاس نه به پکانو باندې ولي تر دې پورې چمړه شي کنده وکنه ست ترنامه پورې د زنانه په کنده کې ها خپل اوس کانی ورول شروع یو صحابي را پاسې دو کانی یې روچت کو او دغه زنانه په دې مخ باندې وښتله د دې زنانه د خلینا یو وای आवाज لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے صحابه د دې د خلینا چې دا کوم وای आवाज لاړه الله تعالی چې په دې باندې کوم اجر کوم ثواب مقرر کړي د پاره که چرته دغه ثواب دغه اجر زما په امتیانو باندې تقسیم کړي شي زما یو امتی به جهنم ته لاړ نشي څومره صادقه په خپل ایمان کې اوس په مونږ کې به داسې ایمان د چا